السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن زه غواړم له تاسو سره داسې یو اپلیکیشن شریک کړم چې څنګه کولی شئ تاسو خپل د نیټورک یا انټرنیټ 3G او 4G ته واړوئ. نو تاسو غواړئ دا طریقه در وښیم او تاسو باید ویډیو تر آخره پورې وګورئ. هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله کلیک وکړئ. راځئ چې په ویډیو باندې شروع وکړو. د هر څه نه مخکې زه تاسو ته داسې یو اپلیکیشن درښیم چې د نیټورک سویچ په نوم دی. زه یې لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې ږدم. تاسو په دې اپلیکیشن باندې کولی شئ خپل انټرنیټ 3G او 4G ته واړوئ. ننوځو د اپلیکیشن ته. نو موږ دلته اوس کولی شو چې خپل انټرنیټ 3G او 4G ته واړوو. موږ په دغو آپشن باندې کلیک کوو. که غواړئ خپل انټرنیټ 3G ته واړوئ نو تاسو به پورته راشئ، په دغو باندې به کلیک وکړئ. نو دا تاسو ثبوت وینئ چې موږ انټرنیټ 3G ته وغوښتلو. او که غواړئ چې بېرته یې 4G ته واړوئ نو تاسو به دا کېکاږئ او ښکته به راشئ، په LTE only به کلیک وکړئ. بېرته د 4G شو. او که غواړئ چې بېرته یې 3G کړئ نو پورته به راشئ، په WCDMA only باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو انټرنیټ به بېرته 3G شي. او که غواړئ چې بیخي 2G کړئ نو تاسو به بیا راشئ پورته، په دغو GSM only به کلیک وکړئ. نو همدغه طریقه ده. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او د نورو ویډیوګانو تر نشر کولو الله مو مل شه. لینک یې په ډسکرپشن کې ږدم. خدای پامان.